السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې په سفر ځو نو په دا مشرانو کې سروزونه غږوي. دا غټ مشران دا د لیل یا کوچني مشران کې قسم قسم غزلې و په حاشي بدلې غږوي. نو چې موږ ذکر کوو لا اله وایو یا درود شریف وایو په دې خو په غاړې نه بندېږي. هلته موږ ذکر کوو هلته سرود شروع وي. محترمه یا غاړې خو بیخي نه بندېږي بلکې الله ثواب درکوي. ډېر حدیثونه راځي چې په غافلانو خلکو کې غافل هغه ته ویل کېږي د الله له اطاعت ورو زمره که په ګناه اخته یي که ګناه نه کوي چې د الله دین نه کوي دغه ته غافل ویل کېږي. نو په غافلانو کې ذکر ډېر اجر او ثواب لري. خو دی غافله دی په ګناه اخته دی ته ذکر کوي. او داسې مثال لري وایي لکه په وچو درختو کې لنده درخت باغ وچ یوه درخت ورپکې شنه یې هغه څنګه لاره ځای معلومېږي. دا په غافلانو په بدو خلکو په مجلس کې په ناروا اخته یې ته خپل ذکر کوې دا دومره اجر هم لري ثواب هم لري. او دا ته داسې ملایکو ته معلومېږي لکه اشنا درخت چې په یو وچ باغ کې. نو څو ځایونه د ذکر د منع ځایونه دي سړی دې نه کوي. هغه یو سړی پر بولو باندې ناست بل سړی جماع په حالت کې وي هغه هم قلبي ذکر کولی شي خو لساني په ژبه سره ذکر نشي کولی. موسوعة الفقهية صفحه نمبر 246 جلد نمبر 29. محترمه ذکر کوه په دې کې نور اجر او ثواب شته. اوس ګوره دا ته کولی شي چې دا غوږونه و سپیکر و ګویا و ډیک برابر کړي ښه خوند پر واخلي. او دا چېرته ستا ایمان قوي دی او دا سرود څخه دې بد کېږي او دلته ذکر کوي پر دې الله ډېر اجر او ثواب درکوي. دا په ځای د معصیت کې چې ستا ګناه په وس پرته نه کوي بلکې اطاعت الله کوي دغه ډېر اجر لري. یو سړی په مسجد کې ناست یا یوازې په ځای کې پروت وي نو سروز نسته شی نسته نو ذکر وکړي بلکل اجر او ثواب لري. او دلته چې تا ته سروز مساعد دی سروز شروع دی خوند پر اخیستلی شي چې ځان ورې لکي او ته یې نه کوې. دا ډېره غټه مجاهده ده ډېر غټ مجاهده او مقابله ده د شیطان سره. دا وسوسه هم شیطان راچولی دی چې دلته خو بېادبي نه راځي. بلکل بېادبي نه راځي بلکې الله جل جلاله د الله جل جلاله رسول امر کړي وي چې تاسو زما بندګي وکړئ په غافلانو کې هم وکړئ. اوس نو که سړی عبارت ذکر پرېږدي نو خو بازار ته راووځي هم دغه ډنګ ډنګ دي په مټرانو کې هم دغه ډنګ ډنګ شروع دي. نو زه خو چې خپله دا غټ سفرو کې یم دغه کوم یې غږ پر کوم باره خو نو پسې زما پر چم خو نور سړی نشي کولی جنګ هم راسه کېږي شوه کېږم هم باره دا ډول چم خو بیا ته یې نشي کولی. نو زموږ دا کیفیت و کواري او دې ته هم دا خلک بیا څه ګوري څه مراعات کوي. نو چې هر وخت موټر کې زه سفر شوی یم اول وار استاد سروز به نه چلانوي بیا به نه سر مرداره اوس مې خبر کړل. او که بیا زما په قول نه وکړي باره بیا زه ور ولاړ شم ورته استاذ باره یې سره خرابوو نو ولې نو هغه دي خلک هم زما طرف ته کېږي وایي مولوي صاحب دی. نو اصل کې خو نو دا تقوی لباس ډېر حسینه جامعه ده د علماو لباس و شکل کالي هر څوک چې څه سترګې ورڅخه خوري په دا بازار کې چې موږ ځو تاسو باور وکړئ دا ښځې چې دا ما وویني یا دا نور ملایان وویني باید چې سره ننوځي چې دا خو څوک را روان دي له موږ سره څه دی ساتر کوي چې دا خو نو اوس نور خلک بیا دی دي لکه دی بولي چې اوس سړي دی که وایي دي. نو تاسو دا مسنونه طریقه په ځان کې راولئ بیا چې موټر ته ورخېږي هغه هم سترګه کوي چې نه دا خو یو صوفي ناست دی. تاسو ژر له کښتې خوا ورخرېږي بریتونه مې له لوړې خوا ورته راخرېږي دا پلاټین په پتلانه کې بند کړي او سرونه مو دی اړولي هغه وایي نو دا خو خوشحاله په دغه ډنګ و ډونګ باندې دی. تقوی لباس په ځان کې مختار کړي ښه ږیره ښه ننګوټه ښه کالي بیا که کوچ تر وخېږي هم په کوچ په هغه سیسادوسي کې به خلک یې څه سترګه کوي چې دا خو له متشرع او صوفي سړی ناست دي. سروز یې نه خوښېږي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.